کچا باندې هم دردونه راځي، بیماریانې پرې راځي، خدای پاک نه شکر ادا کوي او دا د الله پاک طرف نه یو لوی نعمت دی چې موږ ته درد محسوسیږي. ولې ویمه درته هغه خلک چې چاته درد نه محسوسیږي که نه، اکثر داسې ماشومان ما لیدلي دي چې هغه خپلې ګوتې وخوري پوره، خپلې شونډې وخوري پوره، خپلې شونډې چې کوم دي هغې ته دا پته نه لګېږي چې موږ څه کوو، درد هغې ته نه محسوسیږي. داسې خلک هم شته دي چې هغه ځان نه خپل لاس کټ کوي، خپلې ګوتې کټ کوي، ماشومان دي هغې ته خو به هېڅ پته هم نه لګېږي. دې بیمارۍ ته وایي کنجنیټل انسنسټیویټي ټو پین اینډ انهایډروسس، CIPA هم موږ ورته وایو. دا بیماري چې کوم دی دې کې بیا انسان ته د دردونو پته نه لګېږي، د دردونو هیڅ محسوسیات هم هغه ته نه وي چې ما ته درد کېږي او که نه کېږي. اوس موږ هسې مثال در کوم، زه یم تاسو یئ، که موږ ته چرېم د معدې کینسر وشو اول سټیج کې دی، نو موږ به څه شی کېږي، اول شروعات پې درد نه کېږي، سخت درد نه به اول شروعات کېږي. نو چې موږ ته درد محسوس شي معدې کې چې را ډېر سخت درد دی او ټیکېږي نه، موږ به ډایرکټ ځان رسوو هسپتال ته. نو هلته به بیا پته ولګي چې معدې کینسر دی، اول سټیج دی، هېڅ خبره نه دی، علاج به وشي. اوس هغه خلک چې چاته درد نه محسوسیږي هغې ته که اول سټیج وي، که دویم وي، که دریم وي، هېڅ پروا هم نه کوي، دا شی بیا خلک مړ کوي. اوس که موږ ته چېرته هم د ګردو فیلیور کېږي یا د ګردو کینسر موږ ته وشو، نو موږ به ډایرکټ شروعات په څه شي نه کېږي، سخت درد نه به شروعات کېږي. نو درد چې کوم دی د الله پاک طرفه یو لوی نعمت دی. اوس کنجنیټل انسنسټیویټي ټو پین اینډ انهایډروسس، دغه خلک چې کوم دي دا چې کله هم پیدا شي نو د دې مریانې به څه کوي، د دې والدین به څه شی کوي چې دا به پویوي. علاج یې دا دی، پویوي به یې چې دا چکو دی، لاس مه کټ کوه، بیا به بد ښکاري چې ته لاس کټ کړي، لاس مه کټ کوه، د ټولو لاسونه شته دي، خپلې شونډې مه خوره، خپل ګوتې مه خوره، دا داسې نه وي، دا به صرف پویوي. ولې هغې ته درد نه محسوسیږي، که هغه ځان نه لاس کټ کړي، که هغه ځان نه خپه کټ کړي، که هغه خپلې ګوتې خوري، هغې ته هېڅ درد نه محسوسیږي. نو دا خلک چې کوم دي دا زیات نه زیات 20 نه والا تر 25 کالو پورې ژوندي پاتې کېدلی شي. ولې د انسان بډي داسې دی چې کله موږ ته یو بیماري وي، د درد چې کوم دی دا یو الارمینګ سچویشن دی زموږ دپاره، ډایرکټ زموږ دماغو ته میسج پاس کړي چې تا ته دې ځای کې درد دی. نو د نورو خلکو ته د درد د سره محسوسیږي هم نه، دی که دلته ګوته کټ کړي د دې دماغو ته هېڅ میسج هم نه ځي چې ستا ګوته چا کټ کړه یا څه وشو یا څه ونه شو. ځان ته خپل ځان ته به تکلیف رسوي او د دې علاج صرف دا دی چې پویوئ چې دا کار داسې مه کوه. دا دنیا کې زیات نه دي، ډېر کم خلکو ته دی. پاکستان کې څو مریضان شته دي او داسې انډیا کې څو مریضان وو، ما یې ویډیوګانې لیدلې وي. خو دا بیماریانې چې کومې دي دا د الله پاک طرفه وي. خو چې کله هم چاته درد محسوسیږي هغه دا مه وایي چې ما ته هره ورځ دردونه دي. درد یو ښه شی دی زموږ دپاره، یو الارمینګ سچویشن دی چې موږ ته پته ولګي چې یو زموږ دې ځای کې مسله دی. مهرباني.